السلام علیکم زما ګرانو مینوالو زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم ملګرو چې څنګه تاسو په تمنیل باندې دا تصویر صحیح کو سونیا شاه سره ما په ټلیفون باندې خبرې کړې دي او چې کوم حقیقت ما ته معلوم شو ډیر زبردست خبره ده او ډیر چې دی نو سونیا شاه ډیره غټه اکټره ده ډیره غټه ډرامې بازه ده ولې چې ډرامو کې کار کړی دی فنکاري او ایکټینګ د دې په نس نس کې دی چې کومه خبره کوي په هغې کې د دې یو نه یو ډرامه وي ډرامې نه ډکه ده ګورئ ولې چې فنکاران دي صحیح خبره خو به نه کوي چې کومه خبره به کوي نو هغه به تاسو ته ښه پته وي چې دروغ به وي نو اصل کې د علیشه د واده هغه خبره دی چې کوم شرط یې خلی دی دا یو ډېره غټه ډرامه ده هغه داسې چې ما سونیا شاه سره خبرې وکړه نو سونیا شاه چې دی نو دا خبرې وکړه چې علیشه دا غواړي چې چا سره بنګله وي ګاډی وي او ښه پیسې وي ښه مالدار وي او هغې سره به زه واده کوم اصل کې د دې خبرې شاته یو د هغې پټ راز دی هغه زه تاسو ته دا ښکاره کوم چې هغې کره هر ورځ یو دوه کسان ځي رشتې دپاره نو هغې چې ټایم ګوري که نه دا تشپاڼې دي نو بس هغې داسې شرطونه کېږي دي هغه کسان ته نو تښتېږي ولې چې هغې وایي چې هر یو کس چې کوم یو ته ګوره راځي زموږ کور ته د علیشه رشته غواړي د علیشه رشته غواړي نو وایي دې کارونو نه مونږ تنګ راغلي یو ځکه مونږ دا خبره وکړه چې کم یو کس دا شیزونه دا زموږ مطالبه پوره کوي نو ځکه به زه هغه کس سره به واده کوم نو دا ټول چې دی نو دروغ دي اصل کې هغه دا غواړي چې کم صحیح انسان راشي صحیح شریف انسان راشي په چا کې دا حرامتوب و دا کار نه وي نو زه به هغې سره واده کوم خو تر اوسه پورې هغې کره داسې یو کس هم نه دی تللی چې کم یو تللی دی یا پوډري دی یا نشی دی او یا چې دی نو لوفر دی نو هغې بیا دا خبرې وکړي نو هغې ته نه بیا وتښتېږي نو چې دی نو دا خبره وه نو ما نو د دې څه فایده شته چې تاسو چې دی نو وایي چې بنګله وي وایي دا مونږ شرطونه ځکه ایښلي دي دا شرط چې مونږ کېښودو هغې نه پس زموږ کور ته یو کس هم نه دی راغلی وایي مونږ په خپله دا ګورو چې یو ښه انسان راشي نو مونږ چې دی نو د علیشه واده وکړو وایي تر اوسه پورې داسې یو کس هم نه دی راغلی ابا جوړی چې راغلی و وایي هغه هم ډرامه وه ټوپي ډرامه وه هغه هم چې دی نو ډېر غټ ټګ و نو داسې چې دی نو وایي یو ښه انسان راشي مونږ د علیشه واده به کوو خو ښه انسان راشي نو ما تاسو دا خبره اون د سپاټ په سکرین باندې ووایي په ویډیو کې ووایي دا خبره مونږ نشي کولی په ویډیو باندې بیا خلک زمونږ ځان نه پرېږدي بیا دلته کې زمونږ ورونه خلک ماتوي یو ځي نو بل راځي یو ځي بل راځي وایي دا کار بیا چلیږي رشتې دپاره نو ملګرو دا د سونیا شاه د ژبې خبرې وې د هغې زباني کلامي وې ما سره چې کومې خبرې کړي دي نو ما خپل ملګرو سره شیر کوم چې ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کوئ شیر کوئ والسلام